أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الف لام میم. خدای عالم دی پمانا دی حروف و پمراد خپل. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې د دې په حقانیت کې هیڅ شک شبه نشتا. هدى للمتقین، ہدایت کون کے لیے، لار خودن کے لیے دا کتاب للمتقین، دا اللہ نہ یریدن کو خلقتا. الذين يؤمنون بالغيب، اغا خلق جاوی یقین کئی ایمان روڑی بالغیب، بغیر لیدلو. کہ کم سیزونا اللہ خبر ورکڑی دی، پیغمبر علیہ السلام خبر ورکڑی لیدلی ندی، و پاغی باندې دا اللہ دا قول دا پیغمبر علیہ السلام دا قول مطابق یقین کئی. ويقيمون الصلاة، او قائمي مانزلرا، ومما رزقناهم ينفقون، او بعض دا اغسنا رزقناهم چه منگ دوی تا روزی کری دی ورکرم دی، ينفقون دا اللہ پلار کے خرچ کئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، بل صفت دا متقیانو دارے کہ دوی ایمان روڑی بما انزل الیکا، پا اغی کتاب باندے کہ نازل کلیشوے دے تا. دا سلورم صفت دا متقیانو دی. یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلک، آغا کتاب چه پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دی آغا قرآن دی. نو پا دی باندې مضبوط عقیده لري چې دا د الله د طرف نه پیغمبر علیہ السلام ته ورکړی شوی دی. وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو یقین لري، ایمان پر وړي چې د الله د طرف نه مخکینو پیغمبرانو ته ورکړی شوی دی. پیغمبر علیہ السلام ته وی وما انزل من قبلک، ستانه مخکې نورو پیغمبرانو ته نازل شوی دی. دا اللہ پاک دا طرف نہ دا ہدایت دا پارا یو سلو سلور کتابونا نازل شوی دی، 104 کتابونا، او داغه تقسیم دا سی شوی دی کہ 10 صحیفے آدم علیہ السلام ته ورکړی شوی دی، او 50 صحیفے
شیس علیہ السلام ته ورکړي شوي دي او 13 صحیفه ادریس علیہ السلام ته ورکړي شوي دي او 10 صحیفه ابراهیم علیہ السلام ته ورکړي شوي دي نو دا 100 صحیفه شولې صحیفه واړه واړه کتابونه څلور غټ کتابونه دي تورات موسی علیہ السلام ته ورکړي شوي دي انجیل عیسی علیہ السلام ته او زبور داؤد علیہ السلام ته او قرآن پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي شوي دي نو د متقیانو دا صفت ته چې والذین یؤمنون بما انزل الیک متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې یقین لري مضبوط عقیده لري بما هغه قرآن انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی وما انزل من قبلک او هغه کتابونو ایمان لري مضبوط عقیده لري یقین لري چې نازل شوی دی من قبلک استانه مخکې پیغمبرانو ته وما انزل الیک نه مراد دغه آسمانی کتابونه او ټول هغه تعلیمات چې دغه پیغمبرانو ته ورکړي شوي دي پیغمبر علیہ السلام ته ورکړي شوي انزل الیکا د دې نه مراد هغه تعلیمات دي چې پیغمبر علیہ السلام ته د الله د طرف نه ورکړي شوي دي که هغه په شکل د قرآن مجید کې دي او که په شکل د احادیثو کې دي وما انزل الیک نه مراد قرآن پاک او د قرآن پاک سره د پیغمبر علیہ السلام احادیث هم دي ځکه دا ټول وحی ده وحی په دوه قسمه ده یو وحی جلی ده یو وحی خفی ده وحی جلی قرآن دی وحی خفی احادیث دی پیغمبر علیہ السلام چې د دین څومره خبرې کړې دي د ځان نه دي کړې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نو وما انزل الیک نه مراد هغه ټول تعلیمات چې پیغمبر علیہ السلام ته د الله د طرف نه ورکړي شوي دي که په شکل د قرآن کې دي که په شکل د احادیثو کې دي او پخوانی کتابونه وما انزل من قبلک په دې د ایمان وروړلو مطلب دا دی چې پیغمبر علیہ السلام ته د پیغمبر علیہ السلام نړوان دي پیغمبرانو ته کوم تعلیمات ورکړي شوي دي آسمانی هدایات ورکړي شوي دي دا غیر حقانیت عقیده ولري چې دغه پیغمبرانو ته د الله د طرف نه راغلي دي دا ټول حق دي د خپل زمانه سره موافق او مناسب دي او عمل بپا هغه سبانه کې کم چې پیغمبر علیہ السلام ته نازل شوي دي او د پخوانو شریعتونو خبره دا زمنګم شریعت ته خو کوم منسوخ شوی نه وي شرائع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ شرائع من قبلنا زمنګ د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې چې کوم شریعتونه تیر شوي دي شریعت لنا هغه زمنګ د پارم شریعت ته خو شرط پکې دی چې ما لم تنسخ چې منسوخ شوی نه وي او پخوانی شریعتونو کې کوم احکام چې منسوخ شو هغه زمنګ د پاره اوس نه دي یا کوم خبره زمنګ د شریعت نه مخالف دي نه زمنګ د پاره نه دي دې آیات د طرز بیان نه یو اهم مسله بل معلومیږي هغه دا چې پیغمبر علیہ السلام نبی اخر زمان دی صلی الله علیه وسلم او دا پیغمبر علیہ السلام وحی دا اخیری وحی دا دین پس نه بل پیغمبر راضی نه بل وحی کیږي دا قرآن نرستو بل کتاب نشتا بل وحی نازلیدون کی نشتا نو دی آیات کی من قبلک ویل شوی او من بعدک نه ویل شوی وما انزل من قبلک دا متقی صفت دار دا مومن چې دی به ایمان وروړي په هغه کتابونو
انزل من قبلک چستانه مخک نازل شوی دی او کم چې رستو نازلیږي نو که فرض که رستو نازلیدو والا بل کتاب وی بل وحی وی نو داغی خبر په دې آیات کې پکارو چې د متقی صفت داري چې په قرآن ایمان وروړي قرآن نه مخکې چې کتابونه نازل شي پاغیم ایمان وروړي او که قرآن نه رستو بل کتاب راځي پاغیم هم ایمان وروړي نو که بل کتاب راتلی نو داغی خبر ضروری وا خو خدای پاک دلته دراتلم کې بل کتاب ذکر نه کړي نو دینه معلومه شو چې بل کتاب به نه نازلېږي بل وحی به نه راځي ځکه پخوانی پیغمبران اغوی به د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پیشنگوئی کولا او د قرآن پیشنگوئی به هم کولا نو چې پیغمبر علیہ السلام تشریف وروړو نو که بل پیغمبر راتلی نو دا هغه خبر پکارو که بل کتاب راتلی بل وحی راتلی نو دا هغه خبر پکارو عیسی علیہ السلام د ځان نرستو د پیغمبر علیہ السلام زیر ورکړی دی دا قرآن ذکر کړی دی ومبشرا برسول ز تاسو له زیر درکوونکی د یو رسول یأتی من بعدی هغه به زمانه رستو راځي اسمه احمد دا غنوم به احمد وی صلی الله علیه وسلم نو چې څنګه عیسی علیہ السلام د ځان نه پس د بل پیغمبر بشارت ورکړي نو که د پیغمبر علیہ السلام نه رستو بل پیغمبر راتلی نو زمونږ پیغمبر علیہ السلام به زیر ورکړو چې ما نه رستو به بیا بل راځي او بل پیغمبر نه راځي نو زمونږ پیغمبر علیہ السلام نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم دی دې نه پس به بل پیغمبر نه راځي نو ختم نبوت طرف ته پدې کې اشاره وشوله وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هم داخلك یقین ساتي نو دا د متقیانو پنځم صفت دې کې ذکر شو د آخرت نه څه مراد دی دار آخرت د آخرت کور وان الدار الاخرة لهي الحيوان بیشک د کور د آخرت جن بس دقه جن دی د آخرت کور جنت دقه جن د آخرت سمانا رستو راتلون کی او د دنیا سمانا د دنیا معنا نږدې او آخرت ته د دې وجه نه آخرت ویلی شي چې دا رستو راتلون کې دی آخرت رستو راتلون کې دی په آخرت باندې ایمان راوړل اگر چې ایمان بالغیب په لفظ کې راغلی دی خو بیا هم ذکر صراحتا په دې غرض وکړو چې په اجزاو د ایمان کې د ټولو نه اهم جز دی ځکه چې دا د ایمان په تقاضو باندې د عمل کولو جذبه په انسان کې پیدا کوي په آخرت کې چې کم احوال پیخیږي لکه حشر نشر حساب کتاب جنت و دوزخ وغیرہ یا د مرگ نه پس په عالم برزخ کې چې څه پیښیږي لکه د قبر ثواب او عذاب وغیرہ نو دا ټول د دې جملې په مفهوم او معنا کې داخل دي په دې د ایمان او یقین کولو مطلب داري چې دا به په هغه طریقه سره بیچون چرامنه په کومه طریقه سره چې پیغمبر علیه السلام خپل امت ته بیان کړی دی او په هغه مفهوم او مطلب سره د دې عقیده بلري په کوم مفهوم او مطلب سره چې صحابه کرام او سلف صالحین او د امت مسلمه معتمد عالمانو او امامان امت ته خود لیدا
په اسلامی عقیدو کې دا اغم بنیادی او انقلابی عقیده ده چې د دې په ذریعه د انسان په زندګۍ کې پورا او مکمل انقلاب راځي. د انسان جن کې د خراب اعمال او اخلاق او عاداتنا انقلاب د دنیا هیڅ یو قانون نشي راوستي، ځکه چې د دنیا ټول قوانین د انسان اندرونی او د زړه جذبات او کیفیات احساسات نشي بدلولی، خواهشات ولا نشي بدلولی. عقیده د آخرت هغه عقیده ده چې د دې په یقین سره د انسان اندرونی او د زړه تبدیلی راځي. نو دا هغه عقیده ده چې په دې باندې د اسلام په ابتدایي دور کې داسې یو پاک او صفا معاشره پیدا شوه چې د مسلمانانو شکل صورت، چال چلن، اخلاق، عادات چې به خلقو قتل، نو د زړه نه به د اسلام عاشقان شو. او نن مسلمانانو کې په دغه عقیده کلک یقین لرلو کې کمی راغلی دی. نو ذکر مسلمان معاشره و حالات په خرابېدو کې رس پرز بد نه بدتر طرف ته روانه ده. وبالآخرة هم یوقنون، مخکې د ایمان خبره کیږي او دې کې د یقین خبره راغله. وبالآخرة هم یؤمنون نوی، وبالآخرة هم یوقنون ویل. نو دا فرق د دې وجه چې د ایمان په مقابله کې تکذیب او د ایقان په مقابله کې شک او تردد وي. نو په دې کې دې ته اشاره وشوه چې د آخرت د زندګۍ محض تصدیق کول مقصد نه پوره کوي، بلکې د دې به داسې یقین ضروری وي لکه چې یو څیز د سترګو مخ کې وي. نو د متقینو هم دغه صفت دی چې آخرت کې د خدای په مخ کې پیشو حساب کتاب، بیا د جزا او سزا نقشه هر وخت کې د دوی مخ کې وي. نو د یقین لفظ ذکر راغی چې د دوی سترګو وړاندې وي آخرت او جنت او دوزخ او حساب کتاب، دا به د دوی د سترګو وړاندې وي. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردگار د طرف نه. اولئک علی هدی من ربهم، دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردگار د طرف نه. واولئک هم المفلحون، دغه خلق پورا کامیاب دي. یعنی داسې خلقو ته په دنیا کې دا نعمت ملو شو چې نیغه لار ورته نصیب شو، او په آخرت کې به ورته دا نعمت نصیب شي چې هر قسمه کامیابی د دوی لپاره ده. د اولئک نه دغه مخکې صفاتو باندې موصوف خلق مراد دي، او دا گویا کې دا مخکې د پاره یو نتیجه شو. نو دې کې دې طرف ته اشاره او شو چې دغه صفاتونه موجب او سبب د دې عظیم الشان نعمت د پاره وګرځیدل. لفظ د علا د پورتوالی او اوچتوالی د پاره او د قدرت لرلو په معنا راځي. نو دلته کې هم دا معنا شو چې دغه خلق په هدایت او فلاح باندې پوره قدرت او اختیار لرونکي دي، لکه څنګه چې په سورلې سور انسان په خپل سورلې باندې پوره قدرت او طاقت لري. اولئک علی هدی، دوی په هدایت باندې پوره قدرت ولرو. اولئک هم المفلحون، مفلحون د فلاح نه دی، او فلاح په اصل لغت کې شق او قطع ته ویل شي، شلول او پرې کول ته ویل شي. نو مفلح په یو مقصد کې کامیابی حاصلون کی توای، گویا کې مفلح د خپل مطلوب حاصلولو د پاره هر قسمه تکلیفونه او ګران سيزونه قطع کوي
او مقصد تزان رسي. فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. لکه مفلح چې ستړیواله او تکلیفونه قطع کړل او مطلوب ته ورسېد. او دغه رنګ د فلاح استعمال په فوز او بقا، یعنی کامیابی او باقی پاتې کېدل، په دې اطلاق کېږي. نو خلاصه د دواړو معنو دا روته چې مفلح هغه چاته ویلی شي چې هغه خپل مطلوب او مقصود ته ورسیږي، او چې د کم شیز نه ځان ساتي د هغې نه نجات عمومي. نو د مفلحون معنا عالمانو داسې کړې ده، هم الذین ادرکوا ما طلبوا. دا هغه خلک دي چې بیا موندلې دي دوی هغه څه چې د کمې طلب کړی دی، خپل مطلوب عمومي. ونجوا من شر ما منه هربوا، او نجات عمومي د شر د هغې شیز نه چې د کم نه دوی تښتېدل غواړي. اوس معنا واضحه شوه چې د دغه صفاتو خاوندان په هغه نیغه لار چې دوی ته د خپل رب نه میلاو شوې ده روان دي، او همدغه خلک په آخرت کې خپل مقصد ته چې د جنت حصول دی رسیدونکي دي، او د شر د دوزخ نه نجات موندونکي دي. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذين كفروا بشك اغا خلق چې کفر کړی دی. مخکې آیاتونو کې د متقیانو صفت وشو، منعم علیهم چې انعمت علیهم فاتحه کې ویلي شوي، منعم علیهم هغه خلک چې انعام پې شوی دی هغه په دې 5 آیاتونو کې ذکر شو. وپسې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، په دې کې هغه کافران چې زدیان دي هغه ذکر کیږي. نو د سوچه کافرو ذکر په دې 2 آیاتو کې کیږي. دویمه ډله ذکر کیږي. ظاهر باطن د اسلام دعوت نه انکار کوي او خپل ټول قوت د اسلام په مقابله کې صرف کوي، نو دغه خلک ایمان نه وروړي. اوس د دې خلکو نه چې دا ایمان نه وروړي، نو د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک ته به خفقان رشي. ځکه د پیغمبر علیه السلام د زړه ارمان او تمنا دا وه چې دا ټول خلک د ایمان قبول کی. پیغمبر علیه السلام په ټول امت ډېر مهربانه دی، نو د ټولو خلکو ایمان وروړل دی خواهش و چې د خواهش مطابق کار نه کیږي، نو بشري تقاضا ده چې بنده خفه کیږي. نو دې آیاتونو کې پیغمبر علیه السلام له الله پاک تسلی ورکړله، پریشانه کېږه ما، د دوی په باره کې فیصله شوې چې دوی ایمان نه وروړي. قاعده دا ده چې کله د یو انسان یو مطلوب حاصلولو کې خواهش لري او هغه خواهش نه پوره کیږي، نو پریشانی وي، تشویش وي، د زړه بېقراري وي. چې کله دې انسان ته یقینا معلومه شي چې زما مطلوب نه حاصلېږي او تمه ختم شي، هغه پریشانی کم شي او زړه ته یو قسم سکون راشي. نو الله پاک پیغمبر علیه السلام له تسلی ورکړه چې د دوی په باره کې دا خواهش مه کوه چې دوی به ایمان وروړي، دوی به ایمان وروړي. دوی ایمان نه وروړي، بې تمې شه، دوی نه بېغمه شه. نو د زړه د تسلی دپاره وله الله دا آیات راولېږه. ان الذين كفروا بشک هغه خلک چې کفر یې کړی دی، د کفرو څه معنا؟ کفر یې کړی دی. د کفر خپله معنا پټوالی، ستر،
ان الذين ستروا الحق عنادا بشک اغا خلق چې حق پټ کړي دي د عناد او د ضد د وجنا د کافرانو د ضد د وجنا حق پټ ک ولی دوی پیغمبر علیہ السلام نه پیجند ولی نه پیجند يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دی پیغمبر علیہ السلام داسې پیجندل دي لکه څنګه چې خپل ځامن پیجني خو بیا هم نه مني ولدی ابو جهل پیغمبر علیہ السلام نه پیجند چې حق پیغمبر دی خیم پیجند او سوزل دخلین اقرار امراوتل دی چې منم چې پیغمبر دی خو بس معلوم دی راته پیغمبر دی ولی ټوله مشری بد دی نه منم خپویګم چې پیغمبر دی خو نه منم ابو جهل ویلی دی نو دی د صد وجنا پیغمبر علیہ السلام نه دی منلی ان الذين كفروا بشك اغا خلق چې کفر کړي دي ستر الحق عنادا د ضد وجنه حق نه منلي حق پټ کړي دي سواء عليهم برابر خبر د دوی په حق کې انذرتهم چې ته اوره دوی لرا ام لم تنذرهم یا اون ير دوی لرا لا يؤمنون بی ایمان نروړي ایمان روڑی نا چې ایمان نه روڑی نو پیغمبر علیہ السلام و تأسی وعظ و نصیحت کی نو دا کار خو عبث شو او پیغمبر خدای دا عبثنا بچ ساتی دا پیغمبر علیہ السلام وعظ و نصیحت عبث شو دا شان دا پیغمبر سره خو مناسب نه چې عبث کی نو د دې جواب داري چې الله فرمای سواء علیہم برابر خبر د دوی په حق کې داسې ندی ویل چې سواء علیک استا په حق کې برابر را سواء علیہم د دوی په حق کې برابر را چې تو وتواعظ او نصیحت کینو دی ایمان نه وروړي کنه کینو ایمان نه وروړي او چې تو وتواعظ او نصیحت کې نو تعالی په اجر او ثواب درکېږي د آخرت ترقی په تا ته ملاويږي درجات دی نور مچتیږي نو کوا وعظ او نصیحت وعظ او نصیحت وتتکوا ستا په اجر او ثواب شتا او چې دوی نه مني نو دوی خپل نقصان کوي ولی ایمان نروړي ختم الله علی قلوبهم مہر لگول دے اللہ پاک علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې ختم مہر ته وای مہر په یو چټه باندې چې ولګيږي یو لفافه د ډاکخانه ته دی وړله او پاغه مہر اولګي د نراغې نه پس دغه لفافه بیا راغشتې شي چې راکې یو کیر خپکه بل لیکم نه دا چې کول شي چې دا لفافه راکې پټي اسپړم یو کیر خمه پکې لیکله خو هغه راته غلط ښکاریته او باسم چې مہر اولګي د نو یو کیر خته او باسي نو نشيسته که بل کیر خپکه لیکې نو نشي لیکلي نو د دې کافرو پزړه کې چې د پیغمبر علیہ السلام سره کومه دشمنی ده کم بغض دی نو دا د دوی د زړه نه اوزینا او کم هدایت چې د پیغمبر علیہ السلام سره دی او د امت له ور کوي هغه دوی په دې زړه کې ورنه نه اوزینا د مہر لګول نه پس چې نه پکې زیاته ولی شي نه پکې کم ولی شي نو دغه شانته د دوی پزړه کې چې کم کفر دی اپکې دی اتی اوزینا او د بهر نه چې کم هدایت دی ناغه پکې ورنه نه اوزینا بس نور پکې سکیږي نه ان الذين كفروا بیشک اغا خلق چې کفر کړي سواء علیہم برابر خبر داوی په حق کې انذرتهم
کچرت او یری دی لرا ام لم تنذرهم یا اون یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی انذرتهم دا لفظ دا انذرتهم دا دی مطلب دے کہ انذار دے او انذار پا عربے کے دا سے خبر ورکول طویلی شی چی دا اغین خوف او یر پیدا کیگی انذرتهم او دا دے مقابلہ کے بشارت تے بشارت دا اغی خبر ورکول طویلی شی چی دا اغی پا وجہ خوشحالی حاصلی گی زیرے اس دا انذار انذرتهم کچرت او یریدوی نو دے انذار کی شفقت او مہربانی دا پا داسی طریقہ بانی یرول چاگے کی شفقت او مہربانی وی نو دے تا انذار وی لکا مور معشوم یری چا اور تا منیز دیکھے گا مار لڑم غند زناور تا منیز دیکھے گا نو دیتا انذار وی مور خپل معشوم د خطرناکو سیزونو نا یری خو په شفقت او مهربانه باندې نو دغه رنگ پیغمبر خپل امت یری د الله د مخالفتنا د عذابونو نا خو په شفقت او په مهربانه په دې امت مینه را محبت دې همدردی دې وسره نو د مخالفت د شریعت نه یری او د دې مقابله کې غل ډاکو چې راشي غم سره یری ناغه کې شفقت وی نه نو د پیغمبر یرا دا انذار دی پیغمبر ته نذیر ویلی شي مخوف وته نه وی تخویف هغه یرا را چې هغه کې شفقت او مهرباني نه وي نه هر پیغمبر هر مصلح هر مبلغ دا پار ضروری دا چې د مخاطبینو د خیر خواهی او همدردی په جذبه باندې به خبره کوي انذرتهم ام لم تنذرهم کچره او یری تدوی لرا ام لم تنذرهم یا اون یری دی لرا لا یؤمنون ایمان نروڑی ختم الله علی قلوبهم اللہ مہر لگولے د دوی پزړونو باندې پزړې ولا مہر لگولے دی نو د زړه بهر خبره اوزینا شرک او کفر بد اخلاق د پیغمبر دشمنی دا د دوی د زړه اوزینا او هدایت او د پیغمبر سره مینه محبت والا جذبه دا پکې ورنه نوزینا وعلى سمعهم او د دوی په دې غوگونو باندې پتی امور له مہر لگولے دی وعلى سمعهم وعلى قلوبهم د دوی پزړونو باندې قلوب د قلب جمع ده قلب د غوخه یو ټوکړه ده تاسو لیدلې را د حیواناتو د ازړونو خو تاسو په قربانۍ کې چالان کې ټولي ویني نو د قرنګ زړه د دې انسان هم دی د ته قلب وای او په دې سینه کې ګس طرف ته خالی ځای کې پروت دی دغه د غوخه ټوټه د حیواني روح سرچشمه ده حیواني روح پکې پیدا کیږي او د شریعت په اصطلاح کې دغه ټوټه تزړه نه وای دا من چې پښتو کې څه تزړه وایو دغه تزړه نه وای لطیفه ربانی چې دغه په دې ټوکړه کې من جانب الله کې خودل شوی دغه تزړه وای دا من چې څه تزړه وای په پښتو کې دغه ټوکړه کې لطیفه ربانی دا من جانب الله کې خودل شوی دا او د انسان انسانیت په دقه باندې قائم دی چې دا کوم من جانب الله د غوخه دی ټوکړه کې شته د دې وجنه د احکام شرعیه مکلف او مخاطب دا انسان جوړ کړی شوی دی
نو مراد دلته کې هغه محل د ادراکاتو دی او پاتې شو د غوښې ټوکړه نو دا خو د زناورو په دې خېټه کې پروت دی د زناورو په بدن کې دا د غوښې ټوکړه پرته ده نو عالمان د دې تعریف داسې کوي جسم لطیف قائم بالقلب دا یو باریک جسم دی چې د غوښې د زړه پورې لګېدلی دی جسم لطیف یو باریک جسم دی زړه قائم بالقلب اللحمانی د غوښې په دې زړه پورې قائم دی دې پورې لګېدلی دی قیام العرض بمحله لکه عرض چې په خپل محل پورې لګېدلی وي او قیام الحرارة بالفحم یا په سروټ کې پورې ګرموالی لګېدلی دی وهذا القلب هو الذي يحصل منه الادراك او دا هغه زړه دی چې په دې پورې ادراک یعنی پوهه حاصلېږي وترسم فيه العلوم والمعارف او نقش کېږي په دې پورې علوم او معرفت د شیزونو دقه زړه دی من خو د غوښې ټوکړې ته زړه وایو نو په دې زړه کې خدای پاک یو ملکه پیدا کړې ده یو لطیفه ربانی ده چې دغه ټیک شو نو بس ټول بدن ټیک شو خدای دې ټول زړونه ټیک کړي وعلى سمعهم او په دې غوږونو باندې ولا مهر لګولې دي نو د حق आवाज نه اوري د حق نه پیدا نه اخلي زړه او غوږونه د هر طرف نه ادراک کوي پوهه حاصلې نو په دې مهر ولګاو او دا سترګې صرف مخامخ لیدل کوي نو په دې ولا پرده واچولا وعلى ابصارهم غشاوه په دې زړونو باندې پرده ده اوس په زړونو باندې پرده ولا ولګولا په دې سترګو باندې ولا پرده ولګولا په زړونو باندې مهر ولګید په غوږونو مهر ولګید او په سترګو ولا پرده ولګولا نو دوی اسم نه پويږي نو دې کې سوال لې چې د کافرانو ته په دې سترګو باندې پرده شولا په غوږونو ولا مهر لګاو په زړه ولا مهر لګاو نو دوی چې دا کفر کوي نو بیا ولې ملامت کوي ولې ګناهګار یو د الله علم دی او یو د بنده کسب دی نو علم د الله خبر ورک چې دا خراب خلق دي دا داسې دي دی به ایمان نه وروړي او دې بنده له الله پاک خپل د کسب کولو اختیار ورکړي دی دا بنده سوال الله اختیار ورکړي دی او س الله دې مجبور پیدا کړي دی انسان دا څه نه دی چې لکه د کانی پروت ته کچاواړو نو ووړې ده او کچاناړو نو نه وړي دا څه نه دی او دې دا څه هم نه دی چې دې قادر مطلق دی چې دې سکول غواړي ناغه بکیږي نو سنا صدل الله اختیار ورکړي دی او سنا صدې مجبور دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تا یو سړی راغی او ورته وی چې من انسانان مجبور محض یو او که قادر مطلق یو څه قدرت لرو نو علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته ویل وی ته څه قدرت لري او څه مجبورې نو وی څومره مجبورې ما او څومره مختار ما اختیار منی ما قدرت لرم سړی ولاړو نو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته خپل اوچته کا نو یو وخت به اوچته کړه وی دا بل خپل اوچته کا وی دې مخ په نشي مچتولې وی دا یو قدم چې دی اوچت کې نو د قمرته مختار ستا اختیار او قدرت شتا
او دا دویم خپش نچی اوچتولی نو دو قمرت مجبوری نو دې بندل الله اختیار ورکړی دی د یو قدم اوچتولو اختیار ورکړی دی دا دویم قدم دی نشي اوچتولی دا ولا الله اوچتای نو کدا یو قدم د په نفس د پاسه کې خود دا نفس او شیطان دا خود ته قابو کا دا یو قدم په د پاسه کې ده نو دا دویم قدم بدل الله پورته کی نو که په یو قدم تر عرش پورې رسي نو د دې نه مراد دقه دی چې ته دا یو قدم په خپل اختیار باندې د نیکۍ لپاره کېده دا دویم قدم بدل الله اوچت کړي نو عرش ته به دې ورسوي یو قدم په نفس کې دا دویم به په عرشي او کدا یو قدم ته د بدې لپاره اختیار کړي نو دا بل قدم د بیا الله اوچتای کدا یو د شیطان د پاره کې خود دا بل بدل الله اوچت کې جهنم ته به ورسوي نو الله دې لومبنه قدم زمنګ د الله د رضا لپاره کې دویم قدم بر الله اوچتای جنت ته من پیرسي دا څنګه چې خدای پاک وایي چې بس دې ایمان نه وروړي بس دې وایي زه مجبور یم نه وروړم ایمان نو خدای ویلي دی نو تعالی الله اختیار درکړي دی دا خپل اختیار په صحیح طریقه استعمال کا یو مثال عالمان وایي یو مالک دی او هغه سره غلام دی او د سرو زرو اشرفه ولا روزانه ورکي او بیا دا غلام روزانه دا اشرفه واخلي او سنته یو سیلته غورځي یو دینار ورکي روزانه سنته وړي غورځي مالک ورته ویل هلکه دا روپې ته سنته مغورځوا کتی سنته غورځي نو را روزانه وظیفه به بند کم بیا به نه در کوم او دی بیا موړي سنته غورځي اخر چې بار بار وینا او اخر کې ما پتا وظیفه بند کړه تعالی روپے بیان اشرفه نه درکو اوس دا اشرفه بندیدل دا د مالک د طرف نه بند شو کده دې سړی د خپل بد عمل چې سات پساته پسین لوکي دا دې بند کړلا نو دا مہر چې الله د پړه لګولې دی دا بندا خپل غلط اختیار استعمالي الله اختیار ورکړي دی هغه غلط استعمال ک چې غلط استعمال کنه خدای وای بس ما باندې مہر لګول ایمان نه وروړي دویم مثال یو مریض دی هغه ډاکټر لته دی او ډاکټر ته وی چې بیمار یم او سینه مې غلبې شو ټوله شپه ټوخه ټوخه کوم خوب نه راځي سر لګول نشم هغه ول دارو ورکړل چې دا دارو خورا خو پرهیز کوه سموسې به نه خوري اچار به نه خوري تروي شملې بلس کی او دې چې راشي وی د خپل اخوان می فکر چې ته تروي شملې نشته چې ته اچار نشته چې ته د تیلو هغه اچار او د سرکې اچار او د شملو اچار او د سموسې دا ټولې خوري هغه ته پرهیز کوه روزانه او ته پرهیز کوه دې نه کوي اخر چې دا بد پرهیزي کول او نه کته نوې سړی وسته د جوړې دونې تمرې او بل سټ واټ شو مړ شو د ډاکټر دی وینا مړ کې چې تمرې خپل بد پرهیزه خراب کمړ شو دا کافران چې دي دا انسانان دي دوی له الله قدرت هم ورکړي دي اختیار هم ورکړي دي دوی د خپل اختیار او خپل قدرت غلط استعمال ک مہر په لګي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دي لپاره عذاب عظیم لوی عذاب دی ولا الله ولا عذاب مقرر کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين یو
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. دا سورت بقره پا اولو 15 آیاتونو کې داغ خالص مخلص مومنانو صفتونه بیان شوی دي چې په ظاهر او باطن کې مومنانو. بیا دو آیاتونو کې دا هغه کافرانو بیان وشو چې هغوی په ظاهر او باطن دواړه کافران دي، په زړه او په خولې دواړو سره کافران دي. ورپسې 14 آیاتونو کې د هغه خلکو بیان دی چې د څه مصلحت یا د څه دباو او د یری د وجنه اسلام په جبه خو منه خو په زړه نه منه. دا سے خلکو ته د شریعت په اصطلاح کې منافقان ویلی شي. منافق دیتا وی چې ان یعترف بلسانه بالایمان ويقر به وينكره بقلبه ويصبح على حال ويمسي على غيرها. تفسیر خازن لکھی ان یعترف بلسانه بالایمان، منافق هغه دی چې په ژبه د ایمان اقرار او اعتراف کوي، وینکره بقلبه او په زړه نه انکار کوي، ويصبح على حال ويمسي على غيرها، او د سحر په یو حال کې ماخام په بل حال کې. دغه رنګ منافق هغه چاته ویلی شي چې څوک اظهار د خیر کوي او په زړه کې شر وي. ابن کثیر تفسیر لیکي النفاق اظهار الخير و اصرار الشر، اظهار د خیر کوي او پټ پزړه کې شر ساتي. د منافقانو صفتونه قرآن مجید کې چې راغلي دي هغه مدني سورتونو کې دي. دا ځکه چې په مکه مکرمه کې نفاق نو، منافقان نو، بلکہ التا داس خلقو چې په ظاهر کې به د کفارو د زور او غلبی د وجنه د ایمان اظهار نشو کولی، او په زړه کې به مؤمنو. مکه کې بعضې به داسې وو چې زړه کې به مؤمنو خو ښکاره به ایمان د کافرو د یرو نشو ویلی. نو د منافقانو صفتونه مدنی سورتونو کې راغلي. البته کله داسې وي چې ټول سورت خو مکی وي خو څه بعضې حصه پکې مدني وي، نو په هغه حصه کې د منافقانو ذکر راغلی دی. پیغمبر علیہ السلام چې مدینه منورې ته هجرت وکړ، نو الته د انصارو دوه ډلې وي، یو اوس او بل خزرج، چې په جاهلیت کې د بوتانو عبادت کو لکه د عربو د مشرکانو په شان. او د يهوديانو هم درې قبیلې وي، یو ته به بنو قینقاع وي، دویم بنو نذیر او دریم بنو قریظه. د بنو قینقاع او بنو نذیر د خزرج سره
او د بنو قریظه د اوس سره دوستانه تعلقات د اوس او خزرج نه خوش قسمت خلکو ایمانونه راوړل او په يهوديانو کې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ غوندي سلګو کسانو اسلام قبول کړ. تر دغه وخت پورې لا هم نفاق نو، ځکه چې مؤمنانو د پاره لا داسې شان او شوکت نو چې یره تکې دې شو. خو هر کله چې د بدر عظیم الشان واقعه پیښه شوه چې پاره کې د الله پاک د طرفنا اسلام او اهل اسلام تلوی شان او عزت ورکړي شو، نو عبد الله ابن ابی ابن سلول چې د خزرج قبیله نو او د مدینه منوره خلکو د پیغمبر علیہ السلام دراتلو نه لږ غوندې مخکې په مدینه منوره کې د بادشاہي حکومت ورکو. د مدینه خلکو عبد الله ابن ابی ابن سلول د مدینه بادشاہ جوړو، فیصله کړی و. د اوس او د خزرج د دواړو ډلو رئیس جوړېده. خو چې کله پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته تشریف راوړو نو د عبد الله ابن ابی ابن سلول د مشری ختم شوله او پیغمبر علیہ السلام ته بس مشری ټوله حواله شوله. نو د دې سړي په زړه کې اسلام او اهل اسلام سره حسد پیدا شو. نو د بدر د واقع نه پس دویل چې اسلام خو مخ پړوان دی روان دی، نو د په اسلام کې منافقانه تور باندې خپل اعلانو کې چې مسلمان یم. بیا د په طریقه باندې نور خلق داسیو چې هغه را روان شو په ظاهر اسلام کې داخل شو او په دې طریقه د اهل کتابو نه بعض کسان منافقانه طور باندې اسلام کې داخل شو. نو دا یو جماعت تیار شو د منافقانو، یو ډله تیار شوله د بعض مصلحتونو په وجه د اسلام د قوت او شان شوکت او دباو او د یری د وجه نه اسلام کې داخل شو او زړه کې اسلام نو. او پیغمبر علیہ السلام و مسلمانانو سره بغض او حسد ساته. بیا رستو دی خلکو د منافقانو اسلام ته او مسلمانانو ته او پیغمبر علیہ السلام ته ډیر تکلیفونه او ضررونه رسول او پورا منظم طریقې سره کوشش وکاو. نو دا ډله هم د مخ کې پشان کافرانو، خو د دې ډلې د مخ کې ډلې نه ضرر زیاتو. مخ کې ډله خو سوچه کافرو ښکاره به وي من کافران یو، د هغې نه خو ځان بچکول اسانو، ځکه ظاهر او باطن یو شان کافرو او دوی په ظاهر مسلمان او پټ کافر، نو د دوی د ضرر نه بچ کېدل مسلمانانو ته آسان نو. لکه دا په مسلمانانو کې ګډ وډو شریک وو، د مسلمانانو هر قسمه راز نه به خبرېدل، یو ځای ناسته پاسته په وجه باندې مسلمانانو د دوی هغه خباستونه هغه ښکاره کولی هم نشو، بیانولی نشو. د دوی مثال د لستوڼي د مارو، ضرر یې زیات او ځان ساتل تېنه مشکل. نو ځکه الله پاک دلته د ښکاره کافرانو بیان صرف په 2 آیاتونو کې وکړو او د منافقانو بیان په 14 آیاتونو کې وکړو. ورسره د دوی 2 مثالونه بیان کړل چې مؤمنان تېنه ښه هوښیار شي او د ضرر نه ځان بچي.
منافقان دو قسم دي. یو اعتقادی منافق دی چې عقیده خراب وي، په ظاهره کلمه وي، د اسلام مدعی وي، خو د اسلام د بنیادی عقیدونه د عقیدینا منافقانه انداز کې منکر وي، او یا د مکمل دین اسلام نه په باطن کې منکر وي. نو د دې قسمه منافق سزا د ښکاره کافر نه زیاته ده، او د ده په باره کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بیشک منافقان د ټولو نه لاندې طبقه د اور کې وي، پښتانه چې ورته اتشین وي، اتشین کې وي. دویم قسم منافق هغه دی چې د عقیدې په لحاظ خو مسلمان وي، او د اسلام ټولې بنیادی عقیدې د زړه نه مني، خو په عمل کې د منافقانو په شان وي. یعنی د منافقانو بعضې عادتونه او عملونه چې د اسلام د تعلیماتو نه مخالف وو، نو دې هغې عملونو کې څه عمل کوي. نو پیغمبر علیه السلام د هغې عملونو نشاندهی په مختلفو احادیثو کې کړې ده. نو چې څوک هغه عملونه کوي، نو هغه د عمل په اعتبار سره منافق دی، یعنی دی خو مسلمان، خو عمل د منافقانو دی. نو دا قسم منافق کافر نه دی، البته غټ ګناهګار دی. د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د وحی سلسله ختم شوه، نو دا قسمه منافقان په ظاهره مسلمانان دي، په ټولو ضروریاتو د دین باندې عقیده لري، نو د دې په باره کې په ظاهره د مسلمانۍ فیصله کیدی شي، او قطعی طور باندې د اعتقادي منافق حکم په نشي کېدی. ځکه عقیده د زړه شی دی، او د زړه حال پټ دی، موږ دا نشو ویلی چې دا اعتقادي منافق دی. البته که د عمل نه معلومیږي نو عملی منافق ویلی شي. اعتقادي منافق په وحی معلومیږي، او پیغمبر علیه السلام وفات شو، د وحی سلسله بند شو. دا منافق شو. د منافق سره نږدې یو بله طبقه ده چې هغې ته زندیق وایي. دا زندیقان څنګه دي؟ که څوک داسي چې په خوله باندې خو دعوا د اسلام کوي، او د اسلام د عقیدو او حکمونو په باره کې په قرآن مجید او احادیثو کې راغلي الفاظ په خپل حالت برقرار ساتي، خو د هغې په معنو کې داسې فاسد او غلط تعویل کوي چې د هغې په ذریعه د هغه شرعي عقیدې او حکم هغه حقیقت او حیثیت بدلیږي، کم چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو او د امت د بزرگانو نه مسلسل او متواتر را روان دي، او امت په هغې اجماع کړي وي. لکه د مثال په طور داسې وایي چې قرآن حق دی، او په قرآن کې د جنت او د دوزخ ذکر هم حق دی، او دا بندوي مراد د جنت نه هغه خوشحالي ده چې انسان ته په سبب د خو صفتونو اختیارولو سره حاصلېږي په دنیا کې. آخرت کې چې کوم جنت دی هغه نه مني، او په قرآن کې چې کوم جنت ذکر کیږي نو د هغې نه مراد دا دی چې د خو صفتونو په وجه باندې کومه خوشحالي بنده ته دنیا کې حاصل، بس دقه جنت دی، او د آخرت جنت نه مني. او د دوزخ نه وی څه مراد دی؟ وی هغه خپیمانی چې په سبب د خرابو خویونو عادتونو بنده ته حاصلېږي، وی دغه ته دوزخ وی. نه دی وی نه جنت شته او نه دوزخ شته، وی دا خو په دنیا کې د خو صفتونو په وجه خوشحالي حاصله شوه جنت، او د بدو صفتونو په وجه باندې خفقان حاصل شو دا دوزخ.
وی قرآن منم، قرآن کی جنت او دوزخ منم، خو دقه مطلب دی نو دې ته زنديق وای، دې ځان ته مسلمان وای، خدا سړی زنديق. یا دې سړی ته د مانزه خبره چوکي نو دې وی منم قرآن حق دی، اقیم الصلاة پکشتا، او د صلات نه مطلق دعا، خشوع، خضوع او عاجزی بس دقته نه مراد دی. او دا باقاعده چې مسلمانان مونږ نه کوي دا ته نه مراد نه دی. مونږ منم خو د مونږ مطلب عاجزی کول او دعا کول، پنځ وخت مونږ نه مانی. یا زکات څه ته وای؟ وی زکات خو په عربی کې پاکوالی ته وای. دا صاحب نصاب چې کم زکات ورکي پیسې ورکي وی دا ته نه مراد نه دی، نو دا سړی زنديق دے. په خپل فاسد او غلط تعویل باندې د یو قطعی او ثابت شوی شرعی حکم نه انکار کوي. دا رنگ دے د عذاب قبر نه انکار کوي، منکر نکیر سوال کوي قبر کې دا غې نه انکار کوي، پولیس ورات نه انکار کوي، حساب کتاب نه انکار کوي. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارکی ہوئی چی وی جنتیان ندی. یا دا ختم نبوت دا عقیدین منکر وی، یا دا پیغمبر علیہ السلام احادیثنا منکر وی، یا دا عصمت انبیانا منکر وی، پیغمبرانو باندے دا گناہگارے دو خبری کی چی پیغمبران گناہگار دی. یا عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا دا خطون دی منکر وی، آخر زمانہ کی بیاد دنیا تا دا راتلون منکر وی. یا یو شرعی حکم سپک گنی او دارنگ دا پیغمبر علیہ السلام یا دا نورو پیغمبرانو پبارکے گستاخی کئی، او چه کل عالمان رونی سی چه دا خبر خو غلط را نو دی والا بیا رنگ رنگ تاویلون شروع کی او ځان د کفر نه بچ کی. نو دا سی قسم خلقو تا دا قرآن پا جبه کی ملحد وی، ملحد. حامیم سجدہ آیت نمبر 40 کے اللہ فرمائی ان الذین یلحدون فی آیاتنا، آغا خلق کہ الحاد او کجروی کئی زمن پا آیاتنو کی، لا یخفون علینا، دوی پا منگ بانی پٹ ندی، خدایوی زمانہ پٹ ندی. افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا، آیا اغا سوک چه دوزخ کے اچولی شی اغا بہتر دی او که اغا کس چه منگ تا پا امن را دی یوم القیامة دا قیامت پر اعملوا ما شئتم انہو بما تعملون بصیر. چه سکوے اغا کوے اللہ پا اغا عملونو چه تاسوی کوے لیدون کی دی. نو قرآن کے وطا ملحد ہوئی او پا احادیثو کے وطا زندیق ہوئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وی مانا پیغمبر علیہ السلام نا اوریدی لی فرمائی لی سیکون فی هذه الامت فسخ مسخ، پتی امت کے با مسخ ہوئی شکل بدلی دل بوی. الا وذالک فی المکذبین بالقدر، خبردار شداب اغا کسی کہ دا تقدیر نا انکار کئی اور تکذیب کئی، الزندیقیہ دا زندیقان دی. اکفار الملحدین کتاب کے علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ لکھی. او کنز العمال کتاب کے ام یو حدیث مبارک راغلی دی، پیغمبر علیہ السلام پخپل امت کے دا یو دا سے قوم دراتلو پیشنگوئی کړی دا چې اغوی به د یهود و نصواراو پشان کفر کئی، دا اللہ کتاب بلولی پا قرآن باندے دا ایمان روڑلو دعوا ام با کئی، اداغی نپس با کفر ام کئی. اگو دا حدیث دے پا کدا الفاظ راغی اولائکا زنادقت هذه الامہ، دق کسان دا دی امت زندیقان دی.
نو دا زندیق هم په حقیقت کې منافق وي اگر کدی خپل کفر او بی دینی نخ کارا کوي او ځان په مسلمانانو کې حسابي د باطنی خباثت ډیر زیاتی او مسلمانانو ته د ضرر د ښکار کافر نه ډیر زیاتی د دې خلکو نورم ډیر خباثتونه دي بے حد زیات دا زندیق او دا منافق په منځ کې دا فرق اکفار الملحدین کې علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اکفار الملحدین کتاب کې کړی دی ومن الناس بعض د خلقنا من اغسوګ دی یقولو چې وای آمنا من ایمان راوړی دی بالله په الله پاک باندې وبالیوم الاخر او پرواز د آخرتم ایمان راوړی دی وما هم بمؤمنین حال دار چې دوی ایماندار نه دي دې آیات کې الله پاک د منافقانو تش په خله باندې په الله تعالی او په آخرت ایمان راوړلو دعوه ذکر کړه او بیا الله د دوی د دې دعوی رد وکړه چې دوی د الله د طرف نه په الله تعالی باندې او پر ورځ د قیامت باندې د ایمان لرلو دعوه صرف د جبه په سر کوي او په حقیقت کې دوی په الله او پر ورځ د آخرت ایمان لرونکي نه دي دا دعوه د دوی په حقیقت مبني نه ده دوی دروغجن دي دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې منافقانو خو په ظاهر کې او په خوله باندې ټول دین باندې د ایمان لرلو داو کولا ځکه چې دوی د مسلمانانو په ډله کې په ظاهر کې ځان شمیرو او د مسلمانانو په صف کې د ځان شاملولو د پاره دا ضروری و چې په ټول دین باندې مکمل ایمان ولري نو دلته د دوی په دعوه کې صرف د دوه عقیدو ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ذکر ولی شوی دی د دې سوال نه جواب داري چې په اسلامی عقیدو کې دې دوه عقیدو ته ډیر زیات اهمیت او عظمت حاصل لري ځکه چې څوک په الله تعالی باندې د ایمان لرلو دعوه کوي ظاهره خبره ده چې په الله تعالی باندې با ایمان په هغه طریقه وروړي چې څنګه الله تعالی غواړي او څنګه چې د الله تعالی ذات سره مناسب وي او داغه په کتابونو باندې او ټولو رسولانو باندې او ټولو احکام او شرایع باندې با ایمان لري او په دنیا کې به د الله تعالی د مرضیاتو مطابق زندگی تیری او د الله تعالی د طرف نه منشوي سيزونه نه با ځان ساتي ځکه چې دې بنده به دا عقیده او دا به یقیني چې زه الله ته پیش کېږم حساب کتاب برا سره کیږي نو پنه کو اعمال برا تخبط لا او په بدو اعمال برا ته سزا ملاوي نو په ایمان بالله کې اشاره شوی د دې خبره ته چې په زندګۍ کې چې د خدای د طرف نه کوم احکام او هدایات بندگانو ترازی نو په هغه ټولو زمنګ ایمان دی او په ایمان بالآخرت کې دې ته اشاره ده چې په آخرت کې سپیخيږي او د دنیا په جون کې شو اعمال باندې جزاء او سزا ملاوي دو باندې زمنګ ایمان دی ظاهر ده چې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د تعلیم نه بغیر نشي معلومې دي ځکه چې د حواس او د عقل په ذریعہ د الله مرضیات او نامرضیات او د آخرت خبرې نشي معلومې دي لہذا د ایمان بالله او بالیوم الاخر په ضمن کې ایمان بالرسول عمره نو گویا چې دوی دا دعوه لرله چې زمون په الله او د آخرت پر ورځ او د الله په پیغمبر په محمد رسول الله باندې ایمان دی او دا دعوه شامل شو په ټول دین باندې ایمان وروړل تا د ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر د دعوی سره د دوی د ایمان بالرسول دعوه
هم راغلله دې خبره کې دوی دروغجن دي په پیغمبر علیه السلام یې کله ایمان راوړی دا منافقان په دې دعوه کې دروغجن دي چې موږ په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی سورۃ منافقون کې د دې خبره الله ذکر کړی ده اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله چې کله تا ته دا منافقان راشي نو دوی درته وایي چې موږ شهادت کوو چې ته د الله رسول یې والله يعلم انك لرسوله الله ته علم دی چې ته د الله رسول یې والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله گواہی کوي چې منافقان دروغجن دي نو الله تعالی د دوی رد وکړو چې وما هم بمؤمنین دوی ایماندار نه دي او دې کې بل سوال لې دا يهوديان چې نو دوی خو په الله ایمان لرو او د آخرت عقیده هم يهوديان لري په خپل تورات کې نو دا منافقان اکثریت يهوديانو او په الله او په قیامت د دوی ایمان لرلو عقیده وا او څه خلک داسې چې يهود نو چې يهود نه دي ناغویم په سناسه طریقه الله او آخرت منو ندوی وی آمنا بالله وبالیوم الاخر او خدای وی دا دروغجن دي ایمان نه لري دا خو دوی د عقیده سره برابر دي نو ولې خدای پاک وی چې دی ایماندار نه دی او دی دروغجن دي نو د دې جواب داري چې د خپل مزاج او خپل خواهش مطابق الله منل او ورځ د آخرت منل د الله پنځ منل نه حسابيږي چې ته د خپل مزاج مطابق منل کې بلکې د الله پنځ هغه ایمان بالله او بالیوم الاخر معتبر دی کوم چې د الله د خودل شو صفاتو د پیغمبر علیه السلام او د قران مجید د طرف نه خودل شو صفات او حالات او هدایت مطابق وي او دا قسمه ایمان د دوی نو بلکې د الله سره به شرکم کو عزیر علیہ السلام به د خدای زویم غنو او د آخرت په باره کې به دا عقیده لرله چې موږ د پیغمبرانو بچیو او د شمیر یو سور د بم دوزخ کې واچي بیا جنت زمنګ دی هیڅ عذاب برابر نه نو دا قسم عقیده لرله نو خدای وی دا عقیده سم نه ده او بل دا چې دوی وی آمنا بالله من ایمان راوړل دي په الله او والیوم الاخر او په آخرت باندې راوړل دي نو ایمان بالله چې بنده یوازې لا اله الا الله طول عمر وای او محمد رسول الله وسره نی ویلې الله یې دغه ایمان نه اخلي صرف لا اله الا الله چې دا عقیده لري او د محمد رسول الله عقیده دی وسرنی الله وی یوازې په ما ایمان نه راوړه دا ایمان دې نه منم تر څو چې محبوب را سره اون منی هغه ایمان به منلی شي چې الله او رسول الله دواړه منی او چې یوازې الله منی او رسول الله نه منی نو الله وی نه اخلم ستا ایمان سنباله کا اوس دوی پر خپل دعوه کې چې ایمان بالله یادای دي دوکباز دي يخادعون الله والذين آمنوا دي دوک ورکی الله لرا والذين آمنوا او اغ خلق لا چې ایمان وروړي دي وما يخدعون الا انفسهم دي دوک نور کوي مگر خپل ځانونو ته وما يشعرون دوی نه پويږي منافقانو د طرف نه دا معاملې اختیارول چې په ظاهر کې د ایمان او د اسلام دعوی کوي او په باطن کې انکار او مخالفت کوي او دا خیال کوي چې په ظاهر کې دا ایمان په دې دعوی سره موږ د مؤمنانو طرف د جنگ جګړو نه بچ شو د سزا د تکلیف نه بچ شو او دنیایي فائدې براته راشي لکه مال غنیمت کې به سره کی مسلمانانو سره به شریک شي او مال جان به محفوظ شي نبی په داسې معاملې کوي
لکه چې دوی الله له دوکه ورکوي او مؤمنانو له دوکه ورکوي. د څه مصلحت په وجه دوی دا کار کوي نو دوی دوکه ورکوي. نو دوکه داسې بنده ته ورکړل کېږي چې د پوره حالاتو نه خبر نی، نو څوک ولا دوکه ورکوي. نو الله له څنګه دوکه ورکوي؟ الله د پوره حالاتو نه خبر دی. نو الله له خو دوکه نه ورکوي. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نبي پیغمبر علیہ السلام له دوکه ورکوي. يخادعون رسول الله، دوی دوکه ورکوي رسول د الله لرا. نو بیا دا رسول لفظ دی کې حذف شو. نو د دې دا مطلب شو چې دوی پیغمبر علیہ السلام له دوکه ورکوي، خو پیغمبر علیہ السلام ته دوکه ورکول دا شدي لکه الله ته دوکه ورکول. دې کې د پیغمبر علیہ السلام عظمت ښکاره کیږي چې پیغمبر علیہ السلام له دوکه ورکول دا شدي لکه الله ته دوکه ورکول. یو مثال داسې دی لکه د حکومت یو نمایندهی او هغه د عوام دوکه ورکي. نو خلک وی دی فلانی حکومت له دوکه ورکړه. نو د حکومت یو نماینده له دوکه ورکړي، نو خلک وی حکومت له دوکه ورکړه. نو دا پیغمبر علیہ السلام د الله نماینده دی، الله حاکم اعلی او پیغمبر دا د الله نماینده او خلیفہ. نو دته دوکه ورکول دا سیدی لکه الله ته دوکه ورکول. او بعض عالمان وی دې کې ذکر د الله صرف د تحسین د کلام د پاره دا کلام په خشته شي. معالم التنزيل تفسیر لیکي وقيل ذكر الله ها هنا تحسين والمقصود بالمخادعة الذين آمنوا. مقصد دې ده کدا چې دوی مؤمنانو له دوکه ورکوي. او بعض مفسرین وی دوی د جهالت د وجنه دا خیال کوي چې غنی من الله له دوکه ورکړه. دا منافقان د خپل جهالت د وجنه دا خیال کوي چې غنی من الله له دوکه ورکړه. بیا دا معنا شو چې دوی د خپل خیال مطابق الله ته دوکه ورکوي. یخادعون الله فی زعمهم، دوی خیال کوي چې الله له دوکه ورکړه. نو الله به دوی له د دوی د دې دوکې سزا ورکړي. سورۃ النساء کې الله فرمایي یخادعون الله وهو خادعهم، دوی الله له دوکه ورکوي، الله دوی له دوکه ورکوي، یعنی الله دوی له د دوی د دوکې سزا ورکوي. د دوی د دوکې سزا الله دوی له ورکړي. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، دوی دوکه نه ورکوي مگر خپل ځانونو له. نو حکم شرعي کې که یو سړی دوکې کوي ناغم ځان دوکه کوي. لکه یو سړی ناغه زکات په جمع شو، ډیر زکات پر راغی، یا پیسو ته وکړه دا ټول ډیره بدور کو اورېګه ویو چل کو. نو دا زکات نقد پیسې په منګي کې واچولې او دا پاسه په غنم واچولې. دا غمنګي جمعه ته یوړو او مولا صاحب ته وی چې مولا صاحب راشه دا منګي او په دې کې چې کم زکات دینو دا ټول واخله قبول کا. دې منګي کې مې زکات راوړې دي دا قبول کا. اوس الله وی چې په دې منګي ویخ کې روپې هم د زکات دي، وی دې کې منګي کې مې زکات راوړې دي دا زکات ټول قبول کا. مولا صاحب غریبونو بس هغه واخشته منګي چې قبول یې کنه دی ورته وی چې مولا صاحب دا خو استاد اجرن دی یو خلم نکیږي.
او سبه دا اجران دی لوړي خو خدای نه را چې دا منګي سره د زکات ټول تانه 500 روپے واخلم هغه چې خود 100 روپو غنمم نشته او دې 500 راکې وې ډیره خدا واخلا هغه منګي ولا ورکو 100 روپے واغشتي کور تراغه خدای ته وی مولا لمم دوکا ورکړه او خدای لمم دوکا ورکړه نو ته مولا لکم زه دوکا ورکړه خدای لکم زه دوکا ځان له دوکا ورکړه لا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ځان له دوکا ورکړه لا نو د منافقانو چې تشپخلی ایمان یادو چې په الله می ایمان دی او د قیامت پر ورځ می ایمان دی او دی وی چې د مسلمان د گزاره بد شوم او چې مال غنیمت راغی نو مال هم پکې سره کړل نو دا مسلمانان می دوکا وکړل نو مسلمان دې نه دې دوکا کړي ځان دې دوکا کړ مثال داسې دی لکه یو ډیر خطرناک مریض دی او چا په چل ول باندې ډاکټر لبوت ډاکټر لنته چې ډاکټر له بوت نو وی ډاکټر صاحب دنه تاسو پښتنو کا دا بیماری ولا معلومه کا علاج ولا وکا ډاکټر ولا زړه کته وی زړه څنګه بالکل ٹھیک ٹھاک دی او کور وی چې غواړي زړه می خوږي بالکل ٹھیک ٹھاک ټوخه کې وینا ټوخه نکوما بریخونه دشته نه خیمه او چې کم ته پوس کین نو دی وی خیمه نو ډاکټر کته خو جب جوړي وی خاندل او وی د خپلوانو په زور راستم زه خو جوړې ما بار روته وی ډاکټر مې دله دوکا کو کنه وی تاسو خو چې دا ډېر قابل ډاکټر څنګه مې دله دوکا کو نو ډاکټر یې دوکا کو کزانې دوکا کو لګي روزه پس به 60 وټ شي که ډاکټر ته خپل بیماری خوله وا هغه به مناسب علاج ولا کړو جوړ شو دوه ته زه جوړې ما هغه مې زه جوړې زلا شم نو ځانې دوکا ک ډاکټر یې نه دی دوکا کوي ومن الناس بعض دخلكنا من اغسوک دی یقول آمنا چی دی وی من ایمان روڑی دی باللہ پا اللہ پاک باندے و بالیوم الاخر و پر وزد آخرت من ایمان روڑی دی وما هم بمؤمنین حال داری چی دی ایمان دارن دی یخادعون اللہ دوی دوکا ورکی اللہ لرا پخپل خیال کے یا دوی دوکا ورکی رسول اللہ لرا پخپل خیال کے والذین آمنوا او اغی خلق تا دوکا ورکی چی ایمان روڑی دی وما یخدعون الا انفسهم دوی دوکا نورکی مگر خپل زانونو تا وما یشعرون او دوی پویگینا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين